شپاړسم صفت چې قرآن او حدیث کې دا د مؤمن بیان شوی دی او هغې ته عربۍ کې ویل کېږي الکرم، الجود، السخا. مؤمن به کریمی، دی به سخی، دی به غنی، دی به بخیل نه وي. دا د مؤمن شان دی چې ده کې به کرم موجود وي، دی کې به سخاوت وي. او دا په عربۍ کې درې ټکي استعمالیږي: الکرم، الجود، السخا. او د ټولو دا معنی یو بل ته نږدې دي، مګر که چې کوم علماء تعریف کوي هغو پکې لږ لږ فرقونه بیانوي، خو نور ټول معنی یو بل ته نږدې دي. او خلاصې دا د هغه انسان چې هغه د بخل نه صفایي، او هغه انسان چې هغه ورکړه کوي بغیر د غوښتو نه، یعنی چا ته له څه شی غوښتلی نه او دی وله ورکړي. او دغه شان یوه معنی دا ده چې کریم هغه انسان دی چې یو شی ورکوي په اسانۍ سره. او بیا داسې پسې ځنو خلاصه دا ده چې جود، کرم او سخا دا ټول په یو معنی سره راځي. او بنیادي معنی په دې کې چې کومه پرته ده هغه دا ده چې دا هغه خلک دي چې دوی د بخل نه ځان لرې ساتلی دی او د دوی لاس ازادي د الله بندگانو ته ورکړه کوي. هغه ورکړه که د مالی او که د بل څه، ځکه چې دا خبره روانه ده صرف سخاوت په مال کې نه دی، سخاوت په نورو شیزونو کې هم دی. نو مؤمن چې دی د کریمي، د سخي، د جوادي. د اسلام چې دی، اسلام زموږ دا دین، دا دین العطا دی، دا د ورکړې دین دی، دا د کرم او د جود دین دی، دا د سخاوت دین دی. او ځکه څوک چې د قرآن او د حدیث او د اسلام تابعداري کوي، نو هغوی ته هم دا امر شوی دی چې په ځان کې به سخاوت راولئ، ځان کې به کرم راولئ، غني به اوسئ، غني. او په دې باندې ثوابونه هم ورکوي. لکه اوس سوال دا دی چې الله ولې په دې باندې ثواب ورکوي؟ جواب د هغې دی چې ثواب په دې ورکوي چې دا خلک په ځان کې دا صفت راولي. لکه تا ته قرآن کې یا حدیث کې یو خبره راشي چې کم سړی کریمي، سخي، الله ولا دا ورکوي، هغه ته به دا اجر میلاویږي دا، نو ته به څه کوې اوس؟ دا صفت به په ځان کې راولي که اجر ګټل غواړي او که الله راضي کول غواړي. او انشاءالله را به شي چې قرآن کې کم ایتونه دې باره کې خبره کوي او حدیثونو کې. خو سبحان الله دا دومره اوچت صفت دی دا کرم او دا سخاوت چې د رب العالمین هم دا صفت دی او یو نوم دی الکریم. د الله یو نوم دی الکریم، کرم پکې دی، سخاوت پکې دی. او څنګه به الله کریم نه او خزانې د اسمانونو او د ځمکو د ټولې د هغه په لاس کې دي. نو دا کرم دا د الله صفت دی او کریم د الله نوم دی. قرآن کې الله دا خبره کړې د سورة الانفطار کې: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان ته څه شي دوکه کړی او اړولی یې د هغه رب نه چې هغه ستا رب دی او کریم دی. نو دې چې وګوره د کرم دا صفت دا بیان شوی دی د چا دپاره؟ د الله دپاره. د کرم دا صفت بیان شوی د الله دپاره. په بل ځای کې الله وایي: اقرأ وربک الاکرم. ولولا او رب ستا چې دی نو هغه کریم دی. ولولا رب ستا کریم دی. نو د کرم دا صفت د سخاوت ته دا د رب العالمین دپاره هم ثابت دی، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. او څنګه چې الله کریم دی داسې مخلوق نه دی، یعنی د الله کرم هغه ځان له دی او د انسان او د بندگانو کرم او سخاوت هغه ځان له دی. زه به درته یو حدیث بیان کړمه، امام ترمذي رحمه الله راوړی دی. ابو مسعود رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: حوسب رجل ممن کان قبلکم. یو سړي سره الله حساب وکړو، هغه پخوانو خلکو کې
چې الله ورسره کله حساب وکړو فلم یوجد له من الخیر شی، نو د هغه څه داسې غټې نیکیانې ښکاره نه شوې، حساب کتاب ورسره وشو، ډېر د خیر څه یې نه و. الا انه كان رجلا موسرا، خو دا سړی چې دی نو مالي حالات یې برابر و. فكان يخالط الناس، نو ده به د خلکو سره معاملات راتلو. وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، او د دې خپلو خادمانو ته دا ویلي وو چې چا باندې مالي سخت وي او زموږ پیسه حق وي نو هغه ورته معاف کوئ. وی فقال الله، الله دا ووایي چې کله د دا عمل یعنی مخې ته راغی او نور د ده سره ډېر د خیر کارونه نه وو، نو الله وی نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه، چې دې زما د بندګانو سره دومره کولی شي نو زه خو ډېر حقدار یم د دې چې زه یې وکړم، ځکه چې دا زما بنده دي. چې یو بنده د بندګانو سره دا معامله ساتي نو بیا رب خو ډېر حقدار دی چې د بندګانو سره دا معامله وساتي. تجاوزوا عنه، دې معاف کړي، دې پرېږدي چې ځي. رب العالمین کریم بادشاہ دی. او کله چې یهود ووی ان الله فقیر ونحن اغنیا، الله فقیر دی او موږ مالدار یو، رب العالمین په هغوی باندې په قرآن کې رد وکړو. بل یداه مبسوطتان، الله وی زما خو پراخه لاسونه دي. او دا د یهودو خبیثانو دی وینا ته وګوره، الله فقیر دی او الله غریب دی، چې الله فقیر او غریب دی څنګه چې دوی والعیاذ بالله. د دنیا ته وګوره، د نعمتونو ته وګوره، د دشمن د الله دشمن هغه ته هر څه میلاویږي، مؤمن ته میلاویږي، دا ټول د الله کرم دی او دا د الله د خزانو نه دي. او چې الله یو چا له نه ورکوي څه شی نو څوک به یې ورکوي، او چې الله یې بند کړي نو څوک داسې را پیدا به شي طاقتور چې دغه نعمت وله ورکړي، او چې الله یې ورکوي نو څوک به یې بند کړي. ځکه الله یې رد وکړو په هغوی باندې. یو روایت کې راځي، امام بخاري راوړی، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، الله وی انفق علیک، ای د آدم بچیه ته خرچه کوه زه په تا باندې کومه، ته لګوه زه په تا باندې لګومه. نو دې کې الله وی چې زه کریم یم، تم په ځان کې د کرم دا صفت راوله، تم لګوه، ته لګوه زه در باندې لګومه. او بیا هغه حدیث کې دي چې ید الله ملأ، د الله لاسونه ډک دي، لا تغیضها نفقه، د دې خرچو د لاسه هغه خزانې د الله کمیږي نه. سحاء اللیل والنهار، رب العالمین سحر او ماښام لګي پر خپل مخلوق باندې، سحر او ماښام. نو سوچ ورته وکړه، سحر او ماښام دا څه چې دي د الله له طرف نه دي، څه چې زما او تا سره دي او څه زما او تا سره هر مخلوق سره دا د رب العالمین د طرف نه دي. او بیا هغه روایت کې مخکې دي ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم يغض ما في يده. وګورئ وی دې کې سوچ وکئ د کم وخت نه چې الله ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي نو څومره یې لګولې ده په دې مخلوق باندې، د کم وخت نه چې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي، او دا دومره څه چې الله دې مخلوق له ورکړي دي، وی دې کمی نه دی راوستی په هغه خزانو کې کمې چې د الله سره دي. دا روایت امام بخاري راوړی دی. دغه شان حدیث کې راځي، امام ترمذي، امام ابن ماجه راوړی، سلمان فارسي رضی الله عنه وی ان الله حیی کریم، الله حیاناک دی او کریم دی، الله سخی دی. یعنی دا خبره مې ته دې لپاره بیانوله چې زموږ رب کریم دی او دا خوښوي چې بنده د هغه صحیح بنده د هغه کریم وي. زموږ رب هغه کې سخاوت دی او دا خوښوي چې دې بندګانو کې سخاوت وي.